السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ساتم ملګرو ښه به خوشحاله به ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم. دوه درې خبرې در سره صرف کوم، زیاتې خبرې در سره نه کوم ځکه چې بیا تاسو بور کېږئ. دا خبرې لږ په غور سره واورئ، په سنجیدګۍ سره یې واورئ لږ شان. اولنۍ خبره خو دا د ملګرو چې په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته یو افوا خوره ده، یو خبره چې ډېره زیاته چلیږي چې شهسوار واپس راغلی دی، د تبلیغ د لارې نه راغلی دی، واپس سنګینګ ته راغلی دی. په دې کې به زه ملګرو ماته زیاتو کمنټونه هم وکړه چې یاره تا د شهسوار په حوالې سره څه خبره ونه کړله. نو اخر راغلم ستاسو سره بالکل نیغ په نیغه باندې ما چې دوه درې خبرې د ملګرو سره شریکې کړم. شهسوار ربعي ته صرف یو پیغام ورکوم او هغه پیغام دا دی چې شهسوار وروره موږ ستا قدر کوو، ستا عزت کوو. ته چې کله په تبلیغ کې لاړې، تا په تبلیغ کې د اواز خلکو واورېدو چې شهسوار تبلیغ ته لاړی، ستاسو چې څومره د سندرو مینوالو د سندرو فین وستا، هغه فین ستا سره مینه که 80% ونه هغه 100% شوله. دې نه علاوه چې څومره اسلامي خلک وو هغه خلک هم ستا سره ملګري شو، ستا سره مینه شوله. نو ستا په مینوالو کې چې ستا مینوال 50% ونو هغه لاړل 80% ته ورسېدل. ستا د غږ مینوال، ستا د فن مینوال. بیا چې کله ته دغه ځای نه را واپس شوې نو دا خیال ونه کې، دا تصور ونه کې چې ګینې همدغه ستا زاړه چې کوم د سندرو مینوالو دا به بیا ستا مینوالي نه. دویم پیغام دا دی که ته دغه ځای نه را واپس شوی یو، واپس راغلی یو، ته وایې چې زه یو ځل بیا د سنګینګ په میدان کې یو ځل بیا خپل دمه راځم او زه به معیاري کلامونه ویم، زه به دا کلامونه ویم، اول به تبلیغ کوم او وروسته به بیا دا کار کوم. نو وروره داسې کار وکړه، ستا به ډېره زیاته مهرباني وي. که ته چېرته دوباره راځې سنګینګ میدان ته نو بیا ډېره مهرباني به وي چې ته د تبلیغ نوم مه اخله په دې کې، ځکه چې تبلیغ جدا فیلډ دی، سنګینګ جدا فیلډ دی. تبلیغ د سنګینګ سره نه میچ کېږي او سنګینګ چې کوم دی دا د تبلیغ سره نه میچ کېږي. ته مهرباني وکړه که ته سنګینګ کې نو بیا ته هرګز دا نوم مه اخله، د تبلیغ نوم د ځان سره مه ټچ کوه، ځکه چې دې کې د تبلیغ سپکاوی راځي، دې کې د تبلیغ بېعزتي راځي. نو راغلی خو هسې هم راغلی، مونږ دعاګانې هم ډېرې وکړلې، مشرانو هم تا پسې به درغلي هم وي، جرګې به هم در باندې شوي وي چې یاره واپس را واوړه. چې ته تللی یو نه قلارېږي نو دغه یوه خبره زما ضرور ځان سره ومنه وروره، په دې باندې عمل وکړه چې که ته سنګینګ میدان ته لاړې نو ته یو مهرباني وکړه د تبلیغ نوم هلته کې مه اخله چې زه به اول د تبلیغ کار کوم. د تبلیغ کار هغه خلک کوي چې کوم د دنیا په نورو شعبو کې منسلک نه وي. ته اوس په سنګینګ کې ټچ شوی نو ستا د سنګینګ سره د تبلیغ کار دا خوند نه کوي. که کوم ملګري زما د خبرې سره اختلاف ساتي نو بالکل اختلاف یې ساتلی شي، دا جمهوري ملک دی، په دې کې د هر سړي خپله خپله رایه ده. خو زما دا رایه ده که یو سړی سنګینګ کوي نو یو خوا سنګینګ دې ته په اصل معنو کې دا خبره به زموږ په فنکارانو ملګرو بده لګي، خو دې ته په اصل معنو کې ډمتوب ویلی کېږي. نو ډمتوب او تبلیغ دا یو ځای دواړه نه چلیږي. که سړی د ډمتوب نه چوټي وکړي تبلیغ ته لاړ شي نو ټیک د ده دې ځای نه دغه کړی د توبه کړې ده، دی تللی دی تبلیغ ته. خو که دی بیا هغه تبلیغ کار هم جاري ساتي، ورسره ډمتوب هم جاري ساتي، نو دا کار بالکل دا د کولو کار نه دی، دا د دې سره د تبلیغ بدنامي راځي. نو ډېره مهرباني به وي دغه دوه خبرې وي، دغه دوه پیغام و، دا زما د شهسوار بایي په نوم باندې و. او ملګرو زه هم اخره کې سره یو خبره شریکوم چې داسې د کالج لایف او داسې د لوپرۍ لایف دا ما هم تېر کړی دی. تاسو به دغه تصویر وینئ په شیشه باندې چې یو طرف ته د کالج عمر دی او بل طرف ته خو एकदम خدای پاک زما زړه بدل کو، زما 4م 5م کال دی 6م کال دی، بلکې چې زه راغلم د ګیره او د برید چې کوم دي دا ما پرېښي، دا ما دواړه خرول، ما کلین شی وکړو. خو الله پاک یو رحم وکړو، یو احسان وکړو چې زه یې د دغه لار نه راواړولم او په ما باندې دغه احسان وکړو چې مدرسې ته یې بوتلم، اوس د مدرسې طالب یم، سبق هم وایم. دا د الله پاک لوی شکر دی. زه به بیا هم داسې نه کوم چې ګینې زه به مدرسې ته هم ځم او زه به ګیره هم خروم. دا اوس څه خبره شوه چې زه به مدرسه کې یم نو زه ګیره ولې خروم؟ که زه ګیره خروم او زه مدرسې ته ځم نو دا د مدرسې بدنامي نه ده. خو بهرحال الله پاک دې موږ ته هم په دغه خپل ځای باندې د ولاړې توفیق راکړي او موږ ته دې الله پاک استقامت را نصیب کړي ستاسو په دعاګانو سره. خو شهسوار بایي ما دغه دوه خبرې دي، که چېرته دې زما ویډیو وکتله نو زما دغه دوه پیغام په دې باندې عمل وکړه. تبلیغ هرګز مه بنداموه، تبلیغ زنده باد.